د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي او پاک نامه. قصاص او حدود په اسلام کې څه حکم لري؟ تش په نامه د بشر د حقوقو مدافعین دا نیوکه کوي چې ولې اسلامي امارت قصاص او حدود جاری کوي. دا چې د قصاص شرایط څه دي، قصاص او حدود کم حیثیت لري په اسلام کې، پر همدې مسله د دوه تنو د پوهنتون د استادانو هر یو لکه شیخ مولوي عبدالهادي حلیم صاحب او شیخ مولوي غلام نبی حمیدي صاحب دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. شیخ صاحب لومړی پیل به له تاسو څخه وکړو چې قصاص او حدود په اسلام کې څه حکم لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم. قصاص په اسلام کې یو ډیر مهم اصل او یو ډیر مهم قانون د اسلام دی، ځکه الله پاک جل جلاله په دې باره کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ولکم ستاسو د پاره فی القصاص په قصاص کې حیات ژوند دی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلو. نو که په یو اسلامي ټولنه کې قصاص او حدود جاری کیږي، هغه اسلامي ټولنه به حیات لري، حیات معنوي به هم لري، حیات سوری به هم لري. هغه حیات سوری چې لري هغه به هم د امن او امانت څخه وي، ځکه حد عبارت اصلي کې د دې څخه دی چې انزجار ته وایي هغه کم ازي و ازار و اذیت چې عباد الله د خدای جل جلاله مخلوق ته راجع کیږي د هغو بندول او عالم د فساد څخه خالی کول، دغه ته حد وایي کیږي. دغه د حد تعریف دی. قسم قصاص چې دی هغه جلا شی دی، هغه حقوق العبد او حد چې دی هغه حق الله دی. نو حد یوازې په دغه سنی مواردو کې ورته وایي کیږي چې هغه عالم د فساد څخه خالی کوي، فساد د عالم څخه ایسته کوي او هغه بندگانو ته زجر ورکوي چې هغه بیا په ټولنه کې داسې ناوړه کارونه ونه کړي چې هغه ټولنې ته ضرر رسوي. نو ځکه دا د انسانانو دپاره حیات، هم حیات معنوي او هم حیات سوری دی. شیخ صاحب لکه څنګه چې ما په پیلامه سریزه کې وویل چې تش په نامه د بشر د حقوقو مدافعین دا نیوکه کوي چې ولې اسلامي امارت قصاص کوي او یا حدود جاری کوي. دوی په دې خاطر باندې دا نیوکه کوي الله پاک جل جلاله حکیم ذات دی. هر څه حکمونه چې د الله جل جلاله دی دا حکمتونه لري. کفارو ته الله پاک جل جلاله هغو ته بشعور خلق ویلی دي، نو دوی په دې باندې شعور او معلومات په هغه حکمتو باندې نه لري. د دوی علم و هغه حکمتو ته نه رسیږي، دوی دا ظاهر ته ګوري. لکه مثال چې دوی وایي یو سړی دی، دام یو نفس دی، دام یو کرامت لري، بس دا د قتل کوي یا د لاس ور خراب کوي. نو دوی و دې ته ګوري، و دې ته نه ګوري چې دغه یو ادنا ضرر دی او هغه فایدې چې دی هغه اعلی دی، هغه ډیری دی. او په دنیا کې هیڅ شی داسې نشته، هیڅ شی چې هغه دی یو لږ فایده ونه لري. خو قانون داسې پروت دی، دا قوانین دوی هم دا مسلم قوانین دي چې د لږ دغه د ډیری ګټې دپاره لږ ضرر برداشت کېدای شي، د ډیری ګټې دپاره لږ ضرر برداشت کېدای شي. پر دې باندې باید هیڅ یو د نیوکې ځای هم نشته، یو عقلي نیوکه هم پر دې باندې نشي کېدلی. دا چې د دوی فکرونه قاصر دي، دوی ته نه رسیږي، نو په دې خاطر باندې دوی دغه نیوکه کړې ده چې دا یا د بشر د حقوقو تر پښو لاندې کول دي او البته دا د بشر حقوق پر ځای کېدل دي، تر پښو لاندې کول نه دي. ډېره مننه شیخ صاحب، ځکه نیوکه او یا هم وینا خو ځکه نشي پکښ کېدی چې د الله حکم دی، د الله کول دی. نو پر همدې مسله باندې بحث کوو. شیخ مولوي عبدالهادي حلیم صاحب د تا دا پوښتو چې د قصاص شرایط څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمتروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم.
ستا د پوښتنې د جواب څخه مخکې باید تاسو ته زه الهي حد تشریح کړم چې حد څه ته ویل کېږي، مهرباني. او په حد کې د الله سبحانه وتعالی څه حکمتونه دي، او د حد اساس و بنیاد څه دی، او دغه رقم په دې کې د انسانانو لپاره فردي ګټې او اجتماعي ګټې څونه دي. حد د شریعت په ژبه باندې دا هغه یو عقوبت و سزا ته ویل کېږي چې هغه الله سبحانه وتعالی مقدر کړي وي، او دا واجب وي چې پر مجرم باندې تطبیق سي، او دا د الله سبحانه وتعالی حق دی. او زموږ د مذهب معتبر کتاب بدایع الصنائع کې د دې همدغسې تعریف شوی دی چې حد په شریعت کې عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالی عز شانه. نو دغه ته حد ویل کېږي چې هغه سزاګانې چې الله پاک جل وعلا په قرآن مشان کې یا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې مقدرې را لیږلي دي، دغه ته حد ویل کېږي. د دې هغه مقاصد او د دې هغه کوم چې هغه حکمتونه دي، نو هغه دا دي چې دغه حدود هم د نور الهي قوانینو په شکل باندې د الهي قانون دی. کاغه حدود دي، کاغه قصاص دي، د الهي قوانین دي، او د دې اساس د دې لپاره ایښودل شوی دی چې د یو فرد او د یو مجتمع د یو ټولنې حقوق په دې کې محفوظ شي، بغیر د الهي حدودو څخه او بغیر د قصاص څخه د فرد او د دې ټولنې حقوق ضایع کیږي. په دې کې هم د فرد لپاره ساتنه ده او هم د دې ټولنې لپاره ساتنه ده. هم فرد جرم څخه ساتي او هم ټولنه د جرم څخه ساتي. په اسلام کې حدود خلاصه ده چې دا د نظام الهي یو جز دی. الله سبحانه وتعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه احکام او دغه حدود نازل کړي دي د دې لپاره چې دا یو داسې نظام جوړ سي چې هغه د خپل پیروانو لپاره د سعادت او د امن او د امان ذریعہ وګرځي تر قیامت پورې. او په دې کې چې کوم حکمتونه دي، کومې ګټې دي، کوم مصلحتونه دي، هغه ډیر دي. د مثال په تور باندې زه تاسو ته ښوولی سم چې الله سبحانه وتعالی د دې خپل بندگانو په عاداتو باندې ښه خبر دی، او الله سبحانه وتعالی د مختلفو جرمو لپاره مختلف احکام را لېږلي دي. د ټولو جرمو لپاره یو قسم حکم نه دی. دا په خپله د یو حکمت ښکارندوی دی چې الله سبحانه وتعالی د مختلفو جرمو لپاره مختلف احکام را لېږلي، مختلفې سزاګانې را لېږلي دي. دا پر یو حکمت باندې بنا دي، دا پر یو مصلحت باندې بنا دي، دا پر یو ګټې باندې بنا دي. د هر جرم لپاره یو خاصه سزا ده، او هغه داسې سزا ده چې په هغه کې زیاتوب هم نشته، او په هغه کې یوازې په اصطلاح باندې یو بیرول هم نه دي خالي، بلکې د دې لپاره دي چې داسې سزا الله سبحانه وتعالی را لېږلې ده چې په هغه کې دونه حکمت موجود دی. که دا سزا تطبیق سي، او هم به د دغه سړي لپاره دنیوي او اخروي ګټې ولري، او هم د ټولنې لپاره دنیوي او اخروي ګټې ولري. نو د مثال په تور باندې مثلا یو سړی دی د خپل شهوت پرستی په فکر کې دی، نو هغه ته الله سبحانه وتعالی سزا ټاکلې ده، او دغه سزا هغه په داسې اندازه باندې ده چې کله سړی د شهوت پرستی کوي په حرامه طریقه باندې، په ناروا طریقه باندې، هغه ته شریعت دا ځای ورښولی دی چې ته به د یو داسې تکلیف سره مخامخ کېږي چې بیا به دغه شهوت او دغه خوند ستا د ذهن څخه ووځي. مثلا که یو سړی واده والا وي، د هغه سزا په اسلام کې چې هغه په غیر شرعي طریقه باندې خپل شهوت پوره کړي، یعنې زنا یا لواطت وکړي، نو د زنا سزا هغه د رجم ده. او دغه رقم که یو سړی واده والا نه وي او د دغه جرم ترسره کړي، هغه به په 100 درو باندې په عام محضر کې ویل کېږي، او حتی که قاضي مصلحت وګړي د یو کال دپاره به بندي کېږي لا هم. او دغه رقم یو سړی غلا کوي، او د غلا په ذریعه باندې خپل مال ډیروي، د خلکو مالونه اخلي، نو شریعت دته دا حد ټاکلی دی چې د به لاس پرې کېږي، دته دا ورپه ګوته کوي چې دغه ستا د کسب ذریعه چې دا لاس دی، دا به ستا څخه اخیسته کېږي او ستا لاس به پرې کېږي. ته نن کولی شي چې خپل په لاس باندې خپل ځان ته مال وګټې، مګر که ته د دغه په فکر کې سوی چې ته د بل مال غلا کې، نو سبا به ستا لاس پرې کېږي، او بالکل به بیا ته دغه ذریعه هم نه لري چې خپل ځان ته بیا مال وګټې. نو شرط داسې یو سزا دوی ته ټاکلي دي. دغه رقم یو سړی دی مثلا د یو چا بېعزتي کوي، نسبت د زنا ورته کوي، نو دغه دپاره هم شریعت داسې یو سزا ټاکلې ده چې په عام محضر کې به دوی داسې بېعزته کېږي چې هم به دوی په اتیا درو ویل کېږي، او هم به د شاهدي دا د تل دپاره په اسلامي محاکم کې نه قبلېږي. نو دی به په ټولنه کې یو بې اعتباره سړی وي، څوک چې د بل اعتبار لوټي، هغه ته اسلام دغه سزاګانې ورکړي دي. یعنې یو فاسق وي، فاجر، یو فاسق وي، فاجر وي. بلې نو دغه قصاص او د حدود د خپل ځان ته شرایط لري
چې کله هغه شرایط پر ځای سي او دغه حدود او قصاص دا تر سره سي، دا د بندگانو دپاره ډېرې نفع او منفعتونه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د روایت شوي حدیث مبارک کې فرمایي، وایي که چیرې یو حد د الله جل وعلا د حدودو پر مځکه باندې قائم سي، یو حد د حدودو، دا و دې خلکو ته و دې ټولنې ته د 40 ورځې مسلسل باران څخه خیر دی. یعنی که 40 ورځې مسلسل پر ځای باندې باران وسي، هغه منطقه به څونه د اوبو ډکه سي او څونه غلې او دانې به راشنې کړي، خلکو ته به څونه منفعت وي. خو د یو حد په برکت باندې که سړی پوه سي، د یو حد په منفعت باندې که پوه سي، دا د 40 ورځو د باران څخه د دغه حد منفعت دا زیات دی. مګر البته خو خپل ځان ته دا شرایط لري، خپل ځان ته هغه طریقه لري. حد باید داسې جوړ سي چې هغه یپله هغه جرم ثابت سي. کله چې جرم ثابت سو، د ثابت جرم باندې بیا سزا تطبیق کیږي. مثلا د جرم ثبوت چې دی هغه یا د جنایتکار په اقرار باندې دی چې دا جنایتکار به اقرار کوي، او یا به پرده باندې شاهدان وي. او بعضی جرمونه دي هغه داسې دي چې هغه د 2 شاهدانو په ثبوت باندې په شاهدي باندې ثابتېږي، او بعضی جرمونه بیا داسې چې هغه د 4 شاهدانو شهادت ته ضرورت لري. که 4 شاهدان شاهدي ادا نه کړي، نو دا جرم د خدای په نزد باندې نه ثابتېږي او دا په اسلامي ټولنه کې ثابت نه ګڼل کېږي، او د دې وجې څخه هغه سزا هم نشي تطبیق کېدلی. یعنی شاهدان به هغه منل سوي خلک او بالکل شاهدان به داسې خلک وي چې هغه به پر شرایطو باندې برابر په خپل شاهدان هم شرایط لري چې هغه به فاسقان نه وي، فاجران به نه وي، تاریک الجماعت به نه وي، حتی ظاهري صورت به بالکل د شریعت سره مخالف نه وي. دغه کسان چې د یو جرم په ارتکاب کې شاهدي ورکړي، نو بیا د جرم ثابتېدلی شي. او چې کله جرم ثابت سو، بیا نو هغه وخت کې قاضي په دې باندې مکلف دی، د وخت حاکم په دې باندې مکلف دی چې دغه الهي حکم پر مجرم باندې تطبیق کړي. شیخ صاحب، ولې قصاص ته تطبیق پروسه ورو روانه ده؟ ځینې خلک وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره باید هر ورځ یا په اونۍ کې یا هر وخت موږ د قصاص شاهدان اوسو یا د حدودو جاري کېدو شاهدان اوسو. دا پروسه داسې ورو روانه بولي خلک. اصلي کې که په لنډو درته وایم، دغه پروسه چې دا ورو روانه ده، دا په خپله د اسلامي امارت دغه مستحکم اسلامي نظام ښکارندوی ده. دغه تعجیل په هر کار کې دا سړی د یو پریشانی سره مخامخي، سړی د صحیح د خطا سره مخامخي. خاص کر د حدودو په تطبیق کې اسلام دا حکم کوي چې باید دا ډیر په دقیقه طریقه باندې وارزول سي، او تر ډیر دقت وروسته بیا دغه پروسه عملی سي او بیا اجرا وسي. نو کله چې دغه حدود داسې په اصطلاح باندې خلکو ته پڅ ښکاره کیږي چې دا مثلا توند نه دي یا د پخوا په پرتله باندې نه دي، نو دا په خپله د اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین حفظه الله خاص لارښوونه داسې ده چې کوم هغه اسلامي لارښوونه ده چې یو مجرم ته باید په داسې شکل باندې وکتل سي، د یو مجرم ته باید په داسې شکل باندې سزا ورکړل سي لکه سړی چې خپل اولاد ته سزا ورکړي. خپل اولاد چې ستا زوی وي، ستا ورور وي، ستا قریب وي، او هغه مجرم وخیږي، ته هغه ته چې سزا ورکوي، د دې دپاره سزا ورکوي چې هغه بیا آینده کې دا جرم ونه کړي او نور بغاوت ونه کړي او هغه اصلاح سي. نو په دې خاطر باندې د امیر المؤمنین حفظه الله خاصه لارښوونه دا چې د دې په هغه ثبوت کې تاسې باید د دقت څخه کار واخلئ. دا باید په دقیق اندازه باندې، ځکه دا د الله بندگان دي او موږ الله د دوی مسؤل جوړ کړي یو. زموږ څخه په ورځ د قیامت الله پاک د دوی د لاس پرې کېدلو سوال کوي چې لاس یې ولې ور پرې کوي؟ آیا دا جرم یې کړی و؟ دا جرم د خدای په نزد باندې یا ستاسې په دلایلو باندې ثابت و، ده د خدای په کتاب باندې دا ثابت و، او یا مثلا یو سړی سنګساریږي، آیا د جرم ثابت و، د دې حق درلودی شرعاً چې دی باید رجم کړی سي او کنه؟ نو دا د ډیر دقت په خاطر باندې د دې لپاره چې د الله د بندگانو حقوق ضایع نه سي، د دې وجې څخه د ډیر تحقیق په خاطر باندې دا پروسه دا بطي او سست روانه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دې کې داسې یو ارشاد هم فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې دغه حدود چې دي په دې کې تاسې احتیاط کوئ، او په دې د حدودو په
حتی چې کچيري او قاضي په عفو کې خطا وزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خیر تر دې چې یو قاضي په عقوبت او په سزا کې خطا وزي. یعنی شرایط سخت دي. شرایط سخت دي او شرایط سخت دي یعنی د احتیاط باید کار واخلي. احتیاط باید کار واخلي ځکه چې دا د الله بندگان دي. الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانو پښتنه کوي، امید مال پښتنه کوي، امید عزت پښتنه کوي، او امید وینو پښتنه کوي، او امید اجزا پښتنه کوي. بغیر د الله د حکم سما سیوا باید هیڅوک اچته تعرض ونه کوي. او عمره د وخت د الله خلیفګان دي پمځکه کې او د الله سبحانه و تعالی پر رعایت باندې الله پاک حاکمان جوړ کړی دي. نو څونه چې اجازه ورته الله جل وعلا ور کړی دی او نه قدر تصرف لري. اخوته خود سرانه تصرف یا په اصطلاح باندې خپل زړه په چا باندې سړول یا انتقام اخیستل یعنی حدود او قصاص دا انتقام نه دی. د کده الله وځ کړی دی. دا د ټولنې او د فرد اصلاح لپاره الله سبحانه و تعالی را لېږلی دی. انتقام د انتقامي پروسه نه ده. ډیره مننه شیخ صاحب. تاسو ته راګرځو بیا شیخ صاحب په قصاص کې په دې مسله شیخ صاحب هم بحث وکړي. په قصاص کې عمده ګټې څه دي یا د حدود په جاری کولو کې؟ د حدود په جاری کېدو کې عمده ګټې دا دي. اولنۍ ګټه خو دا ده چې د الله پاک جل جلاله کتاب نازل کتاب هغه احکام هغه به پر مخ د مځکې باندې پلیسي او د یو حد جاری کېدل چې دي لکه حدیث شریف کې چې راځي چې د 40 شواروزه تر باران ګټې ډېرې دي. اوله ګټه خو یې دا ده. بله ګټه یې دا ده چې عالم به د فساد څخه خالي سي. بله ګټه یې دا ده چې هغه صفحا هغه بی عقلان هغه نافو خلق چې دي هغه به اصلاح سي، ټولنه به اصلاح سي. بیا به یو څوک د بل چا پر حق باندې تجاوز نه کوي، تعرض به نه کوي. د حدم دغه معنا د لغوي معنا هم دا ده چې حد په معنا د منع دی، د خلکو دپاره معنی ولیږي د دې بدو عملو څخه. نو که چیرې حدود پر مخ د مځکې باندې جاري کیږي بیا به خلق نه د چا ناموس ته، نه د چا مال ته، نه د چا ځان ته، نه د چا وینو ته هیڅ ته به تعرض نه کوي. نو دغه عمده ګټې دي. او امنیت او اقتصاد و هره برخه کې بس د دې ګټې راښکاره دي، د دې ګټې څرګندې دي. ځکه چې یو سړی په اطمینان باندې خپل کار کوي، د غله څه نه بیریږي، نو اقتصاد یې هم هوبهوب سمیږي او هغه مال یې هم ضایع کېږي نه. او که یو سړی چې دی هغه په شپه او ورځ باندې خپل په تجارت پسې روان وي، دا زړه ته نه ولېږي چې د مخه څوک نیسي یا د پر مال یا د پر ځان باندې تجاوز کوي. نو دا ټوله ګټې دي د الهي حدود پر مخ د مځکې. ځینې کسان بیا پر محاکمو نیوکې کوي چې قصاص او حدود نه جاري کیږي. دې ته بیا تاسو څه ځواب ورکوئ؟ موږ د یو عالم په صفت باندې وایو چې دغه حدود و قصاص خو جاری کیږي، خو داسې خو دې څوک نسي ویلی چې نه جاری کیږي، ځکه عادي نومنې ستا عملي دا کار سوی دی. دا چې یو څه ځنډ پکښې راځي او یا یې تثبیت کې خبره ده چې دا ولې داسې نه تثبیتیږي، ځکه دا پروسه دغسې د ځنډ پروسه ده او تثبیت یې دغسې ګران دی. زه به یو څو مثال ووایم. مثال لکه اوس د زنا په صورت کې شاهدان 4 کفایت کوي. په نورو ټولو دعویو کې 2 دانې، په دې کې 4 غواړي او 4 سره به هم نارینه یې ښځه نه پکښې صحیح کېږي او 4 سره به هم داسې شاهدي ورکوي چې هغه حالت به داسې یعنې حقیقت څرګندوي. نو داسې یعنې یو شی پیدا کول بیخي که سړی فکر وکړي باره به سړی وایي چې دا ممکنه نه ده. دا یو. بله خبره دا د اوس مثال یو سړي شراب څښلی دي، د شرابو حد یې باندې جاري کېږي نه. د دغه سړي د اقرار سره به هم پر دا سړي باندې یا نشه موجوده یا بې خوله د شرابو بوی کوي، که خولې د شرابو بوی نه کاوه یا نشه نه موجوده. د امام صاحب مبارک په قول باندې پر دې باندې حد نه جاري کېږي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث فرمایلی دی چې تندر الحدود بالشبهات، تاسو حدونه په شبهو باندې نړوي چې ماسې شبهه راغله پکښې بیا حد نه جاري کېږي. نو شریعت که دا قوانین وضع کړي دي د حدودو چې حد جاري سي، چې ثبوت یې راسي، خو پر دې باندې هم زور ډېر کړی دی شریعت چې مخه یې ونیوی سي، یعنی ډېر جاري نسي پر مخ د مځکې باندې. البته دا قوانین خو به ورته جوړ وي چې دغه حدود باید دغه حدود دي، دغه انداز دی چې ثابت سي
خو دا د اثبات لپاره یې ډېره سخته لاره، ډېر سخت قوانین ښودل سوي دي، ډېر سخت شرایط ښودل سوي دي چې ثابتېږي. نو دا ځنډ چې پکښې راځي او یا نه جاري کېږي، د دې وجه دا ده چې اثبات یې ډېر سخت دی، چې اثبات یې راغلی بیا خامخا جاري کېږي. مستند اسناد باید وي، بیا به جاري کېږي. او و چې تر کومه حده پورې حدود جاري سوي دي یا قصاص سوي دي، د ولسونو لپاره څومره ګټه ده او عام خلک تاسو په نظر څومره دې پروسې څخه خوشحاله دي؟ عام خلک خو به ځکه زموږ ټولنه 100% الحمدلله مسلمانان دي، هغه خو 100% خوشحاله ده، ځکه چې د شریعت په هر حکم باندې زموږ ټولنه د شریعت خلک دي، متشریع خلک دي، هغه ډېر خوشحاله دي. او پاته سو دا نو د نظام هم بس یو د پیاوړتیا څرګندونه کوي او د محاکمو هم د قوت څرګندونه کوي، او زموږ د خلکو نور اعتماد زیاتیږي، او نور هم باید دغه سنې قوانین پولیسي او دغه سنې حدود چې دي چې اثبات وسی باید جاري سي پر مختم سي. ډیره مننه چې برتاش تر راګرځو. شیخ صاحب، په د جرمونو په مخنیوي او د قصاص او حدود په تطبیق کې خلک له دولت سره څه ډول مرسته کولی شي او په دې برخه کې د خلکو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟ نو بالکل خبره خو داسې ده چې ټولنه او خلک د حکومت سره یا د محاکمو سره په دې کې تر ډېره حده پورې مرسته کولی شي، ځکه چې دا جرمونه چې دي د په محکمه کې یا په مساجدو کې یا په مدارسو کې د نقصه دلته نه ترسره کېږي، دا په اطراف کې ترسره کېږي، اکثر اغلب داسې وي او د خلکو په منځ کې دا ترسره کېږي. نو د دې وجې څخه چې دغه جرم اول دا په اصطلاح باندې منځته رانسي، خلک باید هغه ارګانو ته چې د جرم څرک وویني، هغه ارګانو ته خبر ورکړي چې هغه د دغه د مخنیوي لپاره دي. لکه مثلا د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست، هغه شپه ورځ په دې کې دغه هڅې کوي چې دغه منکرات د ټولنې څخه ورک سي او خلک اصلاح سي او خلک په یو نیکه طریقه باندې روان سي. نو د ټولنې تر ټولو ستر مسؤلیت دا دی چې دوی کله یو منکر کار وویني، نو دغه منکر کار کدی خپل اصلاح کولی سو اصلاح دی وکي، کدی اصلاح نه سو کولی، اوس خو د اسلامي امارت موجود دی، د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت ریاست موجود دی، دوی دغه سره په تماس کې سي او نیت د دغه مسلمان د اصلاح وکي، نه دا چې دغه څخه غچ اخلي یا دغه سره تربګروي لري یا دغه سره پند شریکي لري یا نور عناد ورسره لري. نو بیا به الله سبحانه وتعالی د تمام اجر ورکړي، الله پاک هغه اصلاح کوي. نو خلک په دې کې غټه ونډه لري، خلک کولی شي چې د خپل طریقه څخه د خلکو اصلاح وکي. تعزیري سزاګانې څه ډول سزاګانې دي او دغه سزاګانو تطبیق ټولنې ته څومره خیر رسوي؟ دا تعزیري سزاګانې، تعزیر کم شي، کم عقوبت او کم سزا چې په هغه کې یو معین حد نه وي، هغه ته تعزیر ویل کېږي. دا تعزیر په هر وخت کې د قاضي ورای ته مفوض دی. قاضي ګوري، ټولنې ته هم ګوري، هغه خلکو ته هم ګوري، هغه جرم ته هم ګوري چې دا څنګه جرم دی او دا څنګه ټولنه ده او دا څنګه خلک دي او دا زمانه او دغه حال څنګه دی. نو کم شي چې دی مناسب ورته وګڼي، که هغه وهل وي که هغه بندي کول وي، دوی کولی شي چې هغه ته دغسې سزاګانې ورکړي. او بالکل په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې د حدود د الهي احکام دي، تعزیرات هم الهي احکام دي. لکه څنګه چې په دې حدودو کې مصلحتونه او ګټې نغښتې دي، هم دنیوي او اخروي او هم ظاهري هم باطني، دا رقم په تعزیراتو کې هم دا ګټې شته. که یو سړی په دې باندې پوه شي چې مثلا زه پر دې جرم باندې ټینګ کړه سم، که سم په دې کې حد نشته خو په دې کې تعزیر شته، قاضي ماته تعزیر را کولی شي، نو دا د دې جرم په مخنیوي کې به غټ مؤثر تمام سي چې بیا به دا خلک دا جرأت نه کوي چې د جرم وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شیخ صاحب، دا چې اسلامي امارت د عدالت تامین لپاره 100% ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې اقدامات کوي، د دغه اقداماتو د ترسره کېدو لپاره مثلا نه یوازې چې د حدود په جاري کولو کې، نور د ټولنې په نورو برخو کې د خلکو مسؤلیت او مکلفیت د شرعي لحاظه څه دی؟ د خلکو مکلفیت او مسؤلیت چې دی، هر فرد مکلف دی، ځکه دا دین چې دی دا یو امانت دی. امانت و هر مسلمان ته دی، خو البته هر څوک په خپل انداز کې مکلف دی. حکومت په خپل انداز کې مکلف دی، علما په خپل انداز کې مکلف دي، او مشران د ټولنې په خپل انداز کې مکلف دي، هر وګړی هم په خپل انداز په خپل نفس باندې په دې کې مکلف دي. کلکم راع کلکم مسئول عن رعایته. نو هر سړی
په دې باندې مکلف دی چې خپل د وس موافق، خپل د آن موافق اصلاح دعوت وکړي خلکو ته او اصلاح ته یې راوبولي، او کوم بد کارونه چې څوک د چا سره وویني هغه بد کار چې دی هغه دی ایسته کې ځینې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې یو حدیث کې فرمایي، حضرت ابا هریره رضی الله عنه د حدیث روایت کوي، وایي هر مسلمان چې دی، هر مسلمان د بل مسلمان ورور د پاره هنداره دی. هنداره کې چیرې یو ازي وو، یو بد شی باندې ولیدي، یو خاشاو، یو د عیب شی باندې ولیدي، ځینې ایسته دی کې نو خپل ځان خو سړي ته نه معلومیږي، په بل څوک وسړي ته ښه معلومیږي، او هغه به هم په یو داسې نیت باندې ځینې ایسته کوي چې د اصلاح په نیت وي، د عیب په نیت باندې به نه وي. نو بیا به هو دا ټولنه چې دا به اصلاح وي، بیا به د هر چا کشر چې دی هغه به سړی د ځان کشر بولي، د هر چا مال چې دی هغه به داسې بولي لکه د خپل ځان مال، د هر چا ناموس چې دی هغه به د خپل ځان د بولي. نو بیا به خپل د ځان وشته خو څوک تاوان نه رسي، نو هغه ته به هم تاوان نه رسي، نو بیا به دا ټولنه څوک وي اصلاح وي. دا د هر چا مکلفیت دی. د جرمونو د مخنیوي په برخه کې د پخوا په پرتله څومره اقدامات شوي دي، او دغه اقدامات د ولسونو لپاره څومره د شیرازي خواته؟ د جرمونو په مخنیوي کې خو ډیر اقدامات شوي دي، او د ولسونو شیرازي هم پکې ډیره ده. هغه لکه اوس څو مثال یې موږ وایو. مثال یو دا دی چې پخوا به خلق د خپلو کشرانو څخه چې د سترګو بېنام سو، دا بیا بس په فکر کې راتلی چې یا به روینې سوی وي، یا به چرسي سوی وي، یا به په یو بل داسې بد عمل باندې اخته سوی وي چې هغه به بیا د ټولنې دپاره د یو ضرر سبب جوړیږي. خو نن الحمدلله هغه مخکې چې دغه مرضونه ورته راغلي وو هغه تر ډېره حده اصلاح سوي دي. هغه خلک چې د هغه تداوي سوي دي، هغه شان ځینې ایسته سوي دي، او یا دا پروسه روانه ده کرار. او پاته سو نور مثال د دې جرمونو په مخنیوي کې لکه اوس مثال د غلا صورتونه و، او یا پاته سو نور د کوتا طریقو دغه و. اوس هغه تر ډېره حده کم سوي دي، خو البته سته، اوس هم سته. خو زما یو نظر دا دی، زه وایم چې محاکمو کې چې دا مسلې روانې دي، قاضیان صاحبان چې دي هغه صلاحیت لري سیاستاً دغه خلقو ته چې دا صفحه دي، بیا عقلان دي، دیو ته سیاستاً زجر ورکوای سي، حبس ورکوای سي. دغه یو زما یو نظر دی چې قضات مبارکان دي سیاستاً څخه کار واخي چې دغه صفحه، دغه بیا عقلان چې دغه سني لارو ته لاس اچولي دي چې دا د دې شي څخه راوګرځي او عالم د شر څخه خلاص. ډېر مننه کو شیخ صاحب. لکه څنګه چې شیخ صاحب فرمایله چې په محاکمو کې کله د جدیت څخه کار واخیستل سي د مجرمانو پر وړاندې، دا به نور هم په ټولنه کې د جرمونو ګراف کښته کوي. تاسو د دا نظر سره څومره موافق یاست؟ نو دا د نظر تر یو ځای پورې ښه نظر دی، ځکه چې دا زموږ ټولنه داسې جوړه ده چې په دې باندې رقم انقلابونه راغلي دي. بعضې خلک په دې زموږ په ټولنه کې داسې دي چې هغه د دې ښه نظره سو د نرمې رویې څخه دی غلط استفاده کوي. نو د دغسې خلکو دپاره د شیخ صاحب نظر زه تاییدوم، مګر اما په خپله د شریعت یو نقطه داسې ده چې د شریعت په نقطه کې چې څونه قدر باید کوشش وکړه سي چې دا حدود تطبیق نه سي. یعنې د خلکو هم دا ډېر کوشش د حد ولې تطبیق کېږي، خو دوی ته دې ته وګوري چې د شریعت تقاضا څنګه ده. موږ خو د شریعت غوښتونکي یو، اسلامي امارت سمو د شریعت غوښتونکي یو، خو آیا شریعت غوښتنه په تطبیق کې حتی د حدودو زواجر خو دلته پرېږده، د حدودو په تطبیق کې د شریعت غوښتنه دا ده چې دا څونه قدر کمیږي باید کم کړی شي، چې څونه قدر یو لار دې ته جوړیږي چې حد تطبیق نه کړی شي باید تطبیق نه کړی شي. ان مصلحت ته قبل بالکل په دې کې مصلحت د الله سبحانه وتعالی د بندگانو هم دغه دی چې څونه قدر حد کمیږي. یعنی که دا ټولنه د لاس پرې کېدو، د سر پرې کېدو، د پښې پرې کېدو، د دې شانو سره یې پله عادت سوله، شی د الله سبحانه وتعالی حکمت دا وي، نو دا لږ باید تطبیق شي چې هغه هیبت یې پروت وي، نمونې موجودې وي، مګر داسې نه چې په اصطلاح باید یو لاره د لارو ته ودې ته جوړی چې حد تطبیق شي، باید یو لاره د لارو ودې ته جوړه شي چې حد تطبیق نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې دغه حدیث مبارک البته د ترمذی روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعافوا عن الحدود،
فی ما بینکم، خپل په مابین کې تاسې د حدود معافي سره کوي. خپل په مابین کې د حدود معافي سره کوي. د حدود معافي خپل په مابین کې په دغه معنا ده چې که تا یو سړی پر یو داسې جرم باندې ولیدي چې هغه باندې حد تطبیقېږي، پټ یې کړه، بې ښکاره کوه چاته، محکمې ته یې مه رسوه خبره. دی فقط په دې باندې تهدید که ویې بیروه چې ما خو دا دی ته ولیدلې، کېدای شي زه په تا باندې مکمه خبره کړم، امر بالمعروف خبر کړم، جنایي امریت و مدیریت تر خبر کړم، مګر اما ته خبره پټه پر پټه وساته. تعافوا الحدود بینکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر خپل مابین کې د حدود معافي سره وکړي. وما بلغني فقد وجب، کما ته خبره ورسېدله او هغه ثابته سول، حد پر واجب سو، بیا نو دلته د پرېښولو امکانات یې نسته. او حتی په خپله چې قاضي ته ورسېږي، قاضي باید په ثبوت کې کوشش ونه کړي، قاضي باید په نړولو کې د حد کوشش وکړي. دا خبره شاید زموږ د ټولنې د عوامو په دماغ کې بیخي پرته نه وي. زموږ د عوامو غوښتنه، زموږ د قاضیانو صدا ده چې څونه قدر هم پوسه کېږي حد تطبیق کوي، حد قائم کوي. مګر خو د اسلام غوښتنه دا هم د ترمذي شریف روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، چې څونه مطاقت کېږي چاته وي، حکامو ته وي، قاضیانو ته وي، چې څونه مطاقت کېږي حدود ونړوي. په انکان له مخرج فخلوا سبیله، که چیرې د هغې لپاره مخرج پیدا کېدی، یو شبهه مبهه پکښې پیدا کېدله، حدود په شبهاتو باندې د منځه څخه ځي، یو شبهه پکښې پیدا کېدله، دغه سړي مخ یې لکه چې ولاړ شي. فإن الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يتخطى في العقوبة. امام چې په عفو کې خطا وي، که تا معاف کړي د معافی نه و، دا خیر دی قاضي و د امام دپاره تر دې چې هغه دی په عقوبت په سزا کې خطا وي، د سزا نه وي او سړی سزا ورکړي. نو د دې وجه څخه زه وایم چې د دې ټولنې سره یو څه نرم چلند وشي او یو څه د درګذر او د معافي دغه ورسره وشي. کېدای شي زموږ که دغه خلک د اوس خلک داسې اصلاح نه سي، په دې باندې کېدای شي نور روان نسلونه هغه د دې څه استفاده وکړي. که خدای نخواسته زموږ ټولنه یو د خشونت ټولنه وي، یو د ډبو آخ ټولنه وي، د دربدرۍ ټولنه وي، نو اخر به موږ د ترحم د چا څه زده کوو؟ ترحم باید مشران وکي. خو البته کله چې حد حدود د الله پاک جل وعلا د قاضي په نیز ثابت سو بغیر د شبهه، بیا نو په دې کې نه قاضي حق لري، نه په دې کې امیر المؤمنین حق لري، نه یو بل څوک حتی د یو شفاعت حق هم نه لري. یوه ښځه وه د غلا کړې وه، دا د یو سرداري کورنۍ څخه وه او پر دې باندې د غلا ثابته سوله، نو بیا د دې قبیلې خلک ډېر په غم کې سوله که زموږ دغه غلا دا د دې سزا زموږ پر دې ښځه باندې تطبیق شي، زموږ دغه نیک نوم به دا زموږ د ښه لوړ نوم به دا به بیخي زیان ورته ورسېږي. بیا نو دوی دا خبره وکړله چې څوک به وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې واسطه کړو چې دغه حد څخه تیر شي، چې پر دې ښځې باندې حد تطبیق نه کړي. نو بیا دوی چې وکتله، اسامه ابن زید د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حب رسول الله د لقب د رسول الله محبوب، دا یې ورته واسطه کوي. هغه رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې په دغه ښځې باندې حد جاري نسي او حد په تطبیق نسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر سخت درد ورغلی، ول تاسې د الله جل وعلا په حدودو کې هم شفاعت کوي؟ په خدای دې مې قسم وي که فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم غلا وکړي او په دې باندې تطبیق شي، زه به د دې لاس قطع کړم. دا خو د بني اسرائیلو دین دی. بني اسرائیلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، بني اسرائیلو کې به چې چا یو شریف سړی غلا وکړل، هغه به پرېښوي، کوم چې مسکین سړی به غلا وکړ، په هغه باندې به د الله پاک حد تطبیق کوي. عدالت نه تامین دی، عدالت نه تامین دی. خو البته دغه خبرې باید سره جلا کړل سي. یو دا دی چې حد باید قاضي ته ونه رسول سي، دا هغه ترحم ځای دغه ځای دی. کله چې قاضي ته ورسېږي، قاضي باید په دې کې ډېر دقت وکړي، که یو شبهه پکښې پیدا کېدله له حد یې تطبیق نه کړي. اما که چیرې قاضي ته خبره پورته سوله او شبهې ختمې سولې، حد ثابت سو، بیا نو د قاضیانو دا یو فریضه ګرځي، لازمه وجیبه یې ګرځي، د الله د طرفه څخه دوی مکلف دي چې د الله سبحانه وتعالی د حد په تطبیق کې به لا یخاف لومة لائم، په دې کې بیا د هیڅ چا مراعات کول پکار نه دي، نه د سیاست مراعات، نه د یو چا د قوم مراعات، نه د یو چا د خانۍ مراعات، نه د یو چا د پیسو مراعات، هیڅ چا مراعات بیا پکار نه دي. منظور مو دا دی چې نرمښت خوسي، نه دا چې نرمښت چې نور هم په ټولنه کې جرمونو ته پراختیا ورکول شي. له تاسو څخه مننه. وروستۍ پوښتنه شیخ صاحب له تاسو څخه مو دا ده چې سزاګانې خو الله وضع کړي دي، ځینې خلک بیا ولې د سزاګانو څخه نارضایت ښیي؟ دا نو د دې خلکو د بې علمۍ او یا د ناپوهۍ څرګندونه کوي چې سزا الله ټاکلې ده او د الله جل جلاله پر کتاب باندې زموږ ایمان دی.
او په هغه باندې به عمل کوو. نو دا چې کومه سزا د الله د طرفه څخه ټاکل سوې وي بس هغه د الله قضا ده، د الله په قضا به د سړي رضا وي. نو په دې باندې به نه څوک اعتقاد کوي، نه هم د اعتقاد حق لري او نه به نارضایي ښیي او نه به په دې کې شک و شبهې واردوي. بس به خامخا په دې باندې څوک راضي کېږي. مننه. مهرباني وروستی شیخ صاحب تاسو هم څه وینا لري؟ بیا به مخه ښه کړو ځکه د خپرونې وخت ډېر کم دی، بل هم کارونه سټوډیو ته راغلی دی خپرونه لري. نو بس زه صرف یوازې دونه قدر خبره کوم چې دا کم خلک ناراضیت لري د دې د دوه علت ماته په ذهن کې راځي. یو علت دا دی چې خلک عام خلک د دې په هغه ګټو باندې نه پوهېږي. که وخت زیات وای موږ به تاسو ته فردي ګټې او اجتماعي ګټې یو په یو درښولي وای چې په دې کې فردي ګټې څونه دي، اجتماعي ګټې څونه دي. حتی یو فردي ګټه دا ده وای چې کله پر حد پر هغه سړي مجرم باندې تطبیق شي الله معافي ورته کوي، د الله رحم نازلې شي. دا یو. او بل چې د خلک د دې کفارو د میډیا څخه متاثر دي. کافران مخکې تاسو شیخ صاحب پوښتنه وکړله خو هغه جواب کړله. ما غوښتل چې پر هغه باندې یو شی اضافه کړم چې کافران ولې دا نه غواړي. کافران دغه اسلامي حکومت اسلامي ټولنې ته د یو وسیلې په توګه دی کاروي. دی په پیدو ښه پوهېږي، دوی ښه مطالعه کړي دي، دا خو الهي احکام دي، دا د عقل څخه دغه نه دي، مخالف نه دي. هر عاقل د دې په ګټه باندې پوهېږي ولو که هغه کافر وي. مګر دا چون چې کافران نن په اصطلاح باندې بدماشي کوي یا زور ازمایي نه کوي، دا یو اسلامي ټولنه ته خاص کر اسلامي امارت ته دا د یو زورواکۍ په دغه باندې دا یو وسیله استعمالوي او د خلک هم دغه د میډیا تر اثر لاندې راغلي دي په دې خطر باندې. نو دوی د دې څخه خوښي نه څرګندوي. قدرمن دوستانو د ونې باس خپرونه